السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم په خیر راغلی د معجزه یوټیوب چینل ته. په تیر درس کې مونږ د اډوبي فوټوشاپ په انسټالیشن سیستم ریکوایرمنټ او د پروګرامونو په ډاونلوډ باندې ویډیو ریکارډ کړې وه. که چا نه وي کتلې ودې ګوري. په دې دویم درس کې د 2020 ورژن د اډوبي فوټوشاپ په ورک سپیس یا انټرفیس باندې خبرې کوو. که تاسو وګورئ دا مونږ سره چې کله تاسو فوټوشاپ خلاص کړئ د فوټوشاپ ته یا مونږ دننه نه یو ورداخل شوي مخکې له دې دلته مونږ ته دغه انټرفیس ښکاري. دلته تاسو که چیرته د اډوبي آی ډي ولرئ دیز کې ساین کولی شئ. د دې سره تاسو ته بیا د اډوبي سټورز یا سپیس هم ملویږي یا تاسو سره لایټ روم فوټوز په نامه باندې یو نوی پلګینز دی، یو نوی وړوکی سافټویر دی چې اډوبي ریلیز کړی دی. هغې کې تاسو معمولي شان دی د کلرونو سیټینګ وغیره کولی شئ. همداشان د تاسو ته مخکې ما یادونه وکړه چې د کلاود ډاکومنټس چې کوم دی دا چې دی دې کې تاسو خپل تصویران یا ډیټا اچولی شئ کله چې تاسو په اډوبي کې اکاونټ ولرئ اډوبي ویب سایټ کې. او بل دا چې تاسو دې نه کریټ نیو پروجیکټ اخیستی شئ یا غواړئ چې نیو ډاکومنټ کریټ کړئ یا مثلا له دې ځای څخه تاسو غواړئ زوړ پروجیکټ اوپن کړئ. دا چې کوم پروجیکټ تاسو مخکې له دې مخکې تاسو فوټوشاپ بند کړئ نه مخکې تاسو فوټوشاپ کې کار کړی وي تاسو ته دا ریسنټ پروجیکټ دلته یا تصویران چې کوم تاسو خلاص کړي وي دې ځینې ښکاري. دا که تاسو په کوم شکل غواړئ چې ښکاره شي مثلا ریسنټ غواړئ یعنې اوس تاسو خلاص کړي لږ ساعت مخکې یا بای نیم یې ګورئ یا مثلا بای سایز غواړئ یا وغیره. نو دا غواړئ تاسو ته لیست بای لیست شو شي یا مثلا تاسو ته داسې شو شي. دې نه تاسو کریټ نیو فایل اخیستی شي مثلا په کم سایز باندې تاسو یو تصویر جوړوئ هغه پرې کم سایز باندې تاسو یو تصویر دې نه اوپن کولی شئ یو ډاکومنټ دې نه اوپن کولی شئ. نو فی الحال به دا کلوز کو. که دلته راشئ تاسو دا تصویر مثلا خلاص کئ نو دا تصویر به تاسو سره خلاص شي. او که بیرته غواړئ تاسو واپس دغه کې دا ټګل سویچ دی دا هوم بټن هوم شکل چې ښکاري دا چې تاسو دوباره کلیک کړئ تاسو بیا بیرته دغه هوم ته راتلی شئ. یا واپس تاسو غواړئ فوټوشاپ ډاکومنټ یا هغه تصویر چې تاسو اوپن کړی فوټوشاپ کې هغې ته ولاړ شئ نو له دې ځای څخه واپس راتلی شئ. فار اګزامپل زه دې ځای څخه یو بل تصویر هم خلاص کړم. ګوره موږ سره اوس دلته 2 وینډوګانې دي یعنې په یو وخت کې موږ ډېر زیات تصویران خلاصولی شو دا بای لیست داسې ښکاري. همداشان ګوره که تاسو دلته راشئ په دې رایټ سایډ کې موږ سره د لایر پالیټس وینئ او په دې چپ طرف کې موږ سره ټولز بار دی. ټولز بار که چیرته تاسو دلته راشئ دغه علامه ووهئ نو ګوره تاسو ته د 2 قلمونو کې شو کېږي دغه ټولز او که تاسو دوباره دا ووهئ نو دا به 1 قلم کې شو کېږي. که تاسو دلته راشئ دا ټول سلیکټ کړئ تاسو دغه ځای چې دی دلته ګوره دا آپشن بار دی له دې ځای څخه که تاسو مثلا دلته دغه ریکټینګولر مرکې ټول سلیکټ کړئ دا به تاسو ته د دې آپشن بار دلته خلاصیږي. دې کې مزید تاسو له دې ځای څخه سلیکټ ان ماسک کتلی شئ. همدارنګه که تاسو دلته راشئ دا کویک سلیکشن ټول سلیکټ کړئ نو دا ګوره تاسو ته سلیکټ ان آبجیکټ شو کېږي او همداشان سلیکټ ان ماسک د دې پراپرټي تاسو ته شو کېږي. دغه کې موږ سره دغه بار دی له دې ځای څخه موږ ته هیسټوري ښکاري او له دې ځای څخه موږ برشز یا د برش پراپرټي خلاصولی شو او یا مثلا غواړو واپس د پینل دې کې وردننه کړو نو دا بټن به ووهو. همداشان له دې ځای څخه بیا هم ډېر زیات برش سیټینګ یا برشونه ښکاري. همدارنګه که تاسو غواړئ چې مثلا دغه دیز نه فلوټ کړئ یا له دې ځای څخه یې راواخلئ دا ګوره تاسو دلته د شین نشان درکوي غواړئ دغه کې دغه ټولبار واچوئ یا مثلا دا له دې ځای څخه یې راخلی دلته یږدئ یا مثلا دا ټول پینل راخلی دا دیز کې ږدئ نو دا تاسو فوټوشاپ کې خپل ځان دپاره ورک سپیس جوړولی شئ. کم رقم تاسو
غواړئ فوټوشاپ کې ځان ته ورک سپیس تیار کړئ نو دغه طریقه کار کولی شئ. فار ایگزامپل زه بیرته غواړم دا دلته کېږدم او دا له دې ځای څخه واپس راواخلم. دا ګوره دا شین شکل تاسو ته ښکاره کوي، دا دلته پرېږدم. نو همدارنګه تاسو غواړئ دلته ګوره کلر سویچ دی یا ګریډینټس دی یا پیټرن دی، نو په دې کې تاسو تغییر راوستی شئ. دا دې خوا وړی شئ او دا دې خوا ته وړی شئ. همداشان تاسو دلته اجسټمنټ ښکاري، اجسټمنټ غواړئ دې خوا ته کېږدئ او دا پراپرټي غواړئ دا پینل دیز ته راوړئ. نو دغه ټول تغییرات په دې کې تاسو کولی شئ. غواړئ دغه لیر پینل له دې ځای څخه دې خوا ته هغه کوئ، غټ کوئ. نو همدارنګه تاسو غواړئ پینل چې د دې څخه دا فلټ کوئ، داسې دې خوا ته کوئ. غواړئ دغه تصویر هوم ته راشئ، له دې ځای څخه یو بل تصویر دې کې هوم کې مثلا زه دا تصویر را اوپن کړم، دا اوکې کړم. ګوره موږ په دې کې یو بل تصویر هم خلاص کړ، یو دا تصویر شو یو دا. غواړئ چې دغه تصویر له دې ځای څخه راواخلئ، فار ایگزامپل دا په دې کې واچوئ، دلته به کېږدو. نو دلته یو دا وینډو شوه، یو دا شوه، یا مثلا بیرته غواړم دا تصویر دلته کېږدم. نو دا ټول تغییرات تاسو په دې کې کولی شئ. غواړئ د یو نه بل ته واوړئ، د دې لپاره موږ سره د کنټرول ټیل کی چې تاسو ووایئ کیبورډ کې، نو تاسو یو وینډو نه چې کوم ځای کې تاسو یو ډاکومنټ خلاص وي هغې نه بل ته تللی شئ، کنټرول پلس ټیل کی. نو تاسو دغه تغییرات دې کې راوستلی شئ. همدارنګه دیز نه تاسو دغه پینلې چې دی دا ورک سپیس دی، فار ایگزامپل دا تاسو سره مثلا دغه 3D ورک سپیس تاسو دلته شو کېږي. همدارنګه تاسو ته دلته موشن شو کېږي، دا وګوره تاسو دلته ویډیو کریټ کولی شئ او د هغې مطابق تاسو دلته د کریکټر شو کېږي. همدارنګه تاسو سره دغه د کلون سارس پینل شو کېږي. نو دغه ټول تاسو ځان ته یو سیټینګ جوړولی شئ. فار ایگزامپل زه واپس راغلم دلته ایزینشل ډیفالټ ورک سپیس ته راغلم. زه مثلا غواړم دا دلته راولم، دا پیټرن دیز کې واچوم، یا مثلا دا لیبرري ده دا هم دلته واچوم. له دې وروسته موږ غواړو چې موږ ته دغه تصویر زوم شي. فار ایگزامپل زه راشم دلته، تاسو دغه ځای کې دې وینډو ته راشئ، تاسو غواړئ سټنډرډ سکرین موډ کې دا ګورئ، فی الحال همداسې صحیح دی. یا مثلا دلته راځئ فول سکرین موډ ګورئ، دا ګوره دا اوس فول سکرین شو. یا مثلا دلته راځئ دا فول مکمل فول سکرین شو. تاسو چې کله سپیس بټن کیبورډ کې ونیسئ نو دا یې خوا ته وړی شئ، دې خوا ته یې وړی شئ، دې خوا ته یې وړی شئ. دا هینټ اوس دې سره اکټیویټ کېږي. بیا چې تاسو دوباره اف ووایئ کیبورډ کې، نو ګوره دا به خپل حالت ته راشي. بیا چې اف ووایئ ګوره دا به تاسو ته په دې هغه کې شو شي، دې موډ کې ویت مینو بار به شو شي. او که چېرته بیا اف ووایئ دا به فول سکرین شو شي. چې سپیس بټن ووایئ نو دا به تاسو سره داسې ښکاري. نو زه دوباره اف بټن وهم، نو ګوره دا ما سره داسې شو. که تاسو غواړئ اوس دغه ورک سپیس موږ جوړ کړی دی، غواړئ تاسو نیو ورک سپیس کریټ کړئ، دلته به راشئ نیو ورک سپیس، نیو ورک سپیس ته راشئ. فار ایگزامپل موږ ورکوو معجزه او دا به اوکې کړو. اوس زه راځم واپس، دا وګوره زه مثلا موشن ته راغلم، له دې وروسته زه خپله همغه ورک سپیس ته ځم. ګوره دا موږ سره دا ورک سپیس شو. یا مثلا زه ډیفالټ ته راځم، نو ډیفالټ داسې شو. یا مثلا تاسو غواړئ دا ورک سپیس مکمل ریسیټ کړئ، دا ګوره ریسیټ ایزینشل. دا اوس ګوره خپل چې کوم د اډوبي لخوا کوم ورک سپیس جوړ شوی دی هماغه رقم جوړ شو. نو دا و نننی درس چې موږ د ورک سپیس په باره کې واخیستو، او انشاءالله راتلونکی کلاس به ډېر خوندور وي. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. راتلونکي درسي ویډیو به ډېر ژر انشاءالله اپلوډ شي. او که تاسو پروګرام نه یو ډاونلوډ کړی او زموږ د ټلګرام چینلونو څخه یې ښکته کولی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.